سلامونه درانو لیدونکو، زه محمد اسماعیل زمانی یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضر شم. درانو لیدونکو، د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ پیتیګل سیمې ته راغلي وو. څه هم چې ژمي موسم دی، پیتیګل سیمه د ژمي موسم کې ځان سره ځانګړې ښکلا لري. اوس هم چې کله موږ راغلو ژمي موسم و، واورې بارانونه شوي دي په دغه سیمې کې. دغه سیمه تقریبا د عمومي د کامدیش ولسوالۍ عمومي سړک څخه 12 کیلومتره لاره ده چې تقریبا موږ 6 کیلومتره په دې سیمه کې موټر کې راغلو، بیا 6 کیلومتره موږ پیاده راغلو، ځکه چې واورې چې کله دلته ډېرې وشي یا ورښتونه چې ډېرې وشي، دلته اساسي سړکونه نشته دی، تیږې رارغړي بیا یا خاورې رارغړي، لارې د موټر یا د ترافیکو پر وړاندې بندیږي. اوس راغلي وو دغه د پیتیګل ښکلې او تاریخي سیمې ته. که څه هم چې تاسو ته زه یادواري وکړم د تیر د 40 کلونو کې په دغه سیمه کې د دولت یا د نړیوالو سترګې څخه دغه سیمه پناه ده، ځکه هم چې ځان سره دغه سیمه ځانګړې ښکلا لري، بېلابېل تاریخونه لري، او په دې کلي کې تاریخي او فرهنګ پاله او پوه اشخاص ځان سره لري. بل د شوراوي نظام دی چې شورا لري، همدغه کومې ستونزې چې د سړکونو ستونزې وي، د کلي کې په مساجدو کې ستونزې وي، یا بل نورې چې ستونزې کوم راویجادېږي، هغه بیا د همدغه شورا له طرفه همدغه کلي خلک هغه مشکل حلوي. لیدونکو راغلي وو چې پوښتنه وکړو، دلته مکاتب شته، مدارس شته، سړکونو ته رسیدګي ستونزو ته رسیدګي کېږي، مشکلات ته کېږي، خلک کاروبار څه لري، ژمي موسم کې دغه وارښتونو بارانونو څه ستونزو سره مخامخ کړي. لیدونکو ما سره پاتې شئ تر پایه پورې د دې خلکو حال احوال سربیره د دې طبیعي منظرو څخه خوند واخلئ. درانو لیدونکو، دا چې مونږ پیتیګل سیمه کې یو، پیتیګل بیا لرکلې، برکلې، بادوت، سازیلل، بابردیش، همدارنګه ډېرې کلي لري، شټیګل، بون، یعنې ډېره لویه دره ده چې تقریبا د اول سر نه که پیاده مزل وکړي، تقریبا دغه دره اخري بیا پنجشیر دغه بدخشان سره، د نورستان ولایت پارون سره، د بومبورې د چترال سره، همدارنګه د برګي مټال سره ګډ لارې لري، پوله لري. همدې ځینه بیا پاکستان ته خلک پیاده اوړي، اخواته ځي. بل اړخ ته همدې ځینه بیا کامدیش سیمې ته، د اخواته د وایګل او دې ځایونو ته همچنان پیاده روي شته دی چې خلک لاړ شي. اوس موږ د پیتیګل سیمې لر کلي کې یو چې د دې ځي مشران، درانه علما کرام، د دې ځي معلمین او دې سربیره د دې ځي کوچنیان او ځوانان موږ سره دي، او موږ دې سیمې ته دې خاطره راغلو چې هم د دې ځي ښکلا وي، د دې ځي دود دستور، د دې ځي خلکو ستونزې، مشکلات، هر څه راواخلو او تاسو سره شریک کړو. لیدونکو تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ، زموږ ملتیا وکړئ، او بل دې خلکو سره به، د مشرانو سره به د دې سیمې تاریخ باندې هم غږیږو، فرهنګ باندې به هم غږیږو، ستونزو باندې به هم غږیږو. نو ستړي مه شئ، موږ سره پاتې شئ. زما نوم حیات الله، د پیتیګل لر کلي اوسېدونکی. ډېر ښه، ډېر ښه، خوشحاله. زه تراب الله لر کلي، پیتیګل لر کلي اوسېدونکی. ډېر کلي اوسېدونکی یم.
زمان زوی زما نوم مشفق الله د اسمت الله زوی د بیتګال کلي اوسېدونکی ډېر اون جان محمد نوم زم سید محمد نوم بلوغ لسانی وینوګرام زما نوم غلام ربی دی ډېر ښه ډېر ښه بون کې دی رایم ماشاءالله. زما عبدالغیاض نوم دی زه د لار کلی اوسېدونکی نور احمد نوم د زما ډېر ښه بس خوشحاله دلته اوسئ. اوسېږم د شکر خدای دې لاره دا ستاسې په عمر کې پخوا زمانه کې حالات څنګه وو بیا ستاسې باندې کوم کیسې تېرې شولې بیا تاسې هغه وخت کې څه شي باندې مصروفه وئ اوس ځوانان په څه شي باندې مصروف دي څه شی کوي که دې ټولو په اړه راته ووایې خپل په عمر کې تاسې په څه شي باندې مصروفه وئ موږ خپل عمر کې داسې ماشومانو په وخت کې داسې دستورو دلته دومره جامې او دا کوټونه او دا شیونه نه وو هغه ټایم کې داسې د بیزو پوستکي نه خلکو لباس جوړوو او ګړو پوستکو نه به خلکو لباس جوړوو قسمه قسم لباس به وو 3 پټکو نه به یو پوستړیک جوړول یو پټکي نه به پاسه یو چمړ نوم یو شی هغه جوړوو نور خپو باندې به دا شی پټکي به پسته کوو هغه به په خپو باندې به موږ وتارې نوم هغې وتارې داسې بوټانو پسې به هغه استعمالول نور داسې موږ ډېر هغه ټایم کې داسې لارې او دغه شی نه نه وو پاکستان ته به تله بس یو مالګه به راوړل نور هر شی به دغه وطن نه به کم خلک وو هغو به د وطن نه دا استفاده کول نور هر څه به دا وطن نه هغه کول چېرته چای او چینی او دا مالګه دا 2-3 شیونه به ضرورت کې دغه به پاکستان نه انتقالول دلته نو هغې نه وروسته انقلاب شو انقلاب نه وروسته داسې دوران راله هغې کې خلک داسې خواره شو او هر چا دستور باندې آګاه شو خلک نو اوس شکر الحمدلله اوس هر څه دلته خلکو سره نوی نوی لباس او نوی نوی بوټان او نوی نوی کارونه پیل شو هغه ټایم کې زمونږ داسې یو لوبه و چا به داسې الوز کوو چا به ګټې ارتول چا به داسې پټشنګ هاتي کول نو داسې بعضې شپې چې کېناسته داسې لرګونه به ترک جوړول هغې باندې به لوبه کول نو هغې کې به شر یې څوک به ملامت کېده څوک به سلامت کېده نو هغسې موږ یو شی جوړول نو نن سبا داسې د دنیا په سطح باندې خلک آګاه شوي دي او اوس دا هلکان کرکټ کوي او نور فوټبال کوي او والیبال کوي او نور ډېر لوبې اوس دی زده کړه نو هغو کې اوس مصروف دي نو زمونږ په هغې باندې نن ډېر ښه راغلی دي اوس ژوند ډېر ښه دی هغه وخت کې ژوند ډېر مشکل و دې ځای نه هغه چترال نه به مالګه خلکو په شا باندې راوړل دلته نو اوس دلته نور ډېر زمونږ مشکلاتونه حل شوي دي اوس موږ سره نور څه مدرک نه لرو نو دا دومره تاسې هغه وخت کې ځوانان په کومو کاروبار باندې مصروفه وو یعنې چې عمده کار مو څه و څه هم کول موږ ځوانانو داسې مال او بیزې او غوا به ساتل دا به د جیمې به داسې بنډو کې به داسې واښه اچل او مالونه به داسې ډکي او دا شیونه اچل بیا کله چې وړی کېده نو دا به تله زموږ غټ غټ غرونه دي پاسه هغه بنډوله به تله هلته بنډۍ کې به هغو بس مالونه به پخپله تله او سریده پخپله به راتله نو بیا کله چې مال غونډېده هغه ټایم کې به مال لوشل بس خپل چا به پنیر جوړول چا به شربل چا به بس داسې هغه پنیر نه به یلاسر جوړېده داسې 2-3 فایدې به اخیسته نور دا کله چې دا شربل نو هغه شناز کې شوده به تمله کول هغه به شناز کې اچل شناز کې به بیا هغه به شربل هغه شربلو سره به بیا غوړي به ځان له کېده شلومبی به ځان له کېده شلومبی نه به متر ایسته متر نه به بس خلکو استفاده کول یعنې همدغه د مالدارۍ له لارې به ستاسې ټوله ژوند زندګي به روانه وه همدغه مالداري و نور څه زموږ داسې مکتبونه دومره نه وو دلته یو مکتب و هغې کې 2 معلمانو نور یو سړی به چېرته تنخواه منخواه به نه لرل نو هغه صرف یو 2 معلمین و هغو له به څه شی درکول نو هغه موږ ته پته نه وو نور ټول دا 2 کلي دا دومره کلي خلک به غونډېده کله به یو معلم و کله به 2 وو نو اوس نن سبا شکر د دلته هر ځای کې زموږ هغه دی نو موږ ډېر سهولت کې یو ښه ډېر ښه ویلی شي چې هغه وخت کې چې دغه سیمه آباد شوله دغه خلک له کوم ځای څخه راغلي وو یعنې کوم ځای څخه دې ځای ته راغله بیا دغه ځای آباد شو دغه نفوذ زیات شو اوس د فتن ویلی شي چې په دې سیمه کې څومره نفوذ دی او کوم ځای نه دا منشا اخیستې اول خلک د کوم ځای څخه راغلي
اول خلک موږ چې کوم اورېدلي دي دلته یو داسې خلک اوسېدلي دي هغه خلک بیا زموږ د کامدیش نه خلک راغلي دي هغه خلک څه فرار شوي دي پاکستان ته تللي دي څه دلته لږ پاتې شوي دي دلته نو هغه کامدیش نه چې څوک راغلي دي هغه خلک دلته آباد شوي دي هغو زندګي دلته هغو جوړ کړی دی مخکې خلک چې کوم هغه کفر په زمانه خلکو هغه خلک تللی دي څوک وایي اوس بیریل کې دي څوک وایي سوات کې دي نو څوک وایي بډولګا کې دي دا خلک دې ځای نه تللی دي فرار شوي دي نو دې نه کامدیش نه راغلي دي زموږ دا کوم نسل چې دی دا کامدیش نه راغلي دي دلته دا وطن دی نیولی دی دلته بر نیمایي نه پورته د کاشکار خلکو موږ کلیشان وایو د بمبرت او دغه ځایونو خلکو هلته بنډې کول څه به د کمتوزي راتله د برګي ماټال والا نیمایي نه پورته به هغو بنډې کول بیا حقیقت باندې زموږ خلک لاړ او خپل بریده ته ورسېد هغو دا وطن کنټرول کړ نو کله چې دا کامدیش نه راغله هغو دا وطن کنټرول کړ او خپل حدودات ته دا رسېدلي دي نور مخکې هغه لږ خلکو هغه داسې بې قومه خلکو هغو به داسې ګران ځای کې کور جوړوو غله به راشي موږ مړ نه کې سره داسې ګران ځایونو کې به کور جوړوو هلته یو ډېر مشکلات سره هغو زندګي تیر کړی ده اوس چې موږ ګورو هغو ځای کې اوس څوک هېڅ څوک اوسېدی نه شي داسې تکلیف ځایونو کې هغو ځای جوړول خپل یېرې د وجه نه هغو داسې ځایونو کې ځای جوړ کړی دی نو کله چې زموږ دا کامدیش نه راغلي دي زموږ باباګان هغو ډېر بیا جنګ کړی دی بس هغه خلک داسې شړلي دي دا کمتوزي داسې شړلي دي نور خلک داسې فرار کړي دي او خپل بریده کې دی او مضبوط شوي دي او الله دې هغو سره ډېر ښه وکړي بس هغه خلکو موږ دپاره دا وطن بالکل اوار کړی دی نو اوس موږ اواره کې زندګي کوو نو هغه خلکو قرباني سره موږ ته دغه وطن دومره حد ته رسېدلی دی ویلی شي چې اوس څومره دی نفوس څومره دی په دې سیمه کې ټول دی اول چې زموږ یادېږي پتیګل کې 9 شلي ملاتړ نوم به و نو اوس شکر الحمدلله دا 10 زره خواوشا سره د بچي او زنانه هر څه پورې دومره نفوس لرو نو داسې غټ داسې ملاتړ والا خلک چې دا 2000 نه پورته او 3000 پورې دا صرف ملاتړ دلته ټوپک اغوستونکي والا خلک دي ډېره مننه مشره خوشحاله اوسئ محترم زموږ نورستان خلک خصوصا نورستان په سطح زموږ نورستان داسې یو غرنی ولایت دی ځنګلونو او غرونو سره مشتمل دی دلته خلک ډېر په ګران بیه کارونه کوي لکه تګ راتګ مشکلات لرو پخوا نه خصوصا کامدیش ولسوالي خلک داسې راز وخت حکومتونو هم څه کومکونه یا څه باسازي یا څه د توجه نه دی شوی صرف یو جرنالي سړک د برګ مټاله پورې پخوا شاهي وخت کې ایستلی د حکومت هغه هم حکومت نه دی ایستلی دی زموږ نورستان خلکو خپل خوراک خپل دغه مټي سره هېڅ تنخواه به نه و دغه سړک جوړ کړی دی لکه د حکومت په نظارت حکومت د وخت حکومت شاهي حکومت په نظارت
د کامدیش ولسوالي او برکي مټال ولسوالي دغه کوم بسل شوی دغه جرنالي روډ د په هغه وخت کې دلته عوامو په عوامو باندې جوړ کړی دی بیا خپل خوراک خپل وړو خپل حساب کتاب سره تل خلک هلته سمڅونو کې به اوسېده دغه سړک به جوړول او څه سامان مامان به حکومت به و بیا نور څه د حکومت دغه دلته زموږ خلکو داسې اجتماعي داسې یو ښکاره دغه حکومت دغه نه دی لیدلی اوس شکر الحمدلله د نړیوالو د افغانستان حکومت د نورستان ولایت بدل شو نورستان ساحه اوس دا هم یو د نړیوالو د حکومت د افغانستان حکومت باندې په دغه کې راغله رسمیات باندې اوس خبره دا ده دلته موږ ډېر مشکلاتونه لرو اوس موږ د دغه نه ډېر لرې یو موږ مرکز نه دلته سړک جوړ کړی دی او دا خپل د کلي خلکو خپل مالو سره خپل مټې سره دا سړک جوړ کړی دی اوس د سړک هم داسې جوړ کړی دی چې لکه غټې موټر تېرېدی نه شي ماشینالات تېرېدی نه شي داسې حساب داسې یو فرعي سړک دی زموږ نور داسې موږ نه کلینیک دومره لرې دی چې یو مریض هلته ساه ورکوي چې کلینیکه پورې تلو دومره کلینیک موږ کلینیک باندې ډېر ضرورت لرو بیا زموږ مکتبونه مکتب ودانې نشته شکر الحمدلله پخوا خلک دغه لیسې دپاره چغسری ته تله کابل ته لاړه هغه هم اکثر لږ لږ خلک چېرته مالدار خلک هغه هم داسې با فکر خلک خپل دغه ماشومان به هلته لیږل اوس شکر الحمدلله لیسه دلته زموږ ځای کې لیسه منظور شوی دلته داسې دغه تدریس روان دی مګر د دې دغه لیسې ودانې نه لرو ابتدایي ودانې نه لرو یو جنکو مکتب جوړ کړی دی نور ټول د شین اسمان لاندې سبقونه لولي ماشومان ډېر شوق سره د ماشومان مکتب ته ځي مګر داسې مکتب کې داسې دغه امکانات نه لرو چې کایناسو رسېدو او ګرځېدو یا داسې تدریس ښوونه داسې نشته موږ سره هغه مشکلات ډېر دی موږ سره بیا دا سړک د کوم دی دا داسې دی چې دا یو فرعي سړک دی ما مخکې ویل چې دا داسې بڑا موټرو کار کوي نور داسې دغه نه کوي نور زموږ پایي اوازونه راغله چې پیدګل کې پایه دغه شوی دی او بازار کې موړو کې پایه اوس نور خلک امکان لري کامدیش ولسوالي مرکز او د پیتګل دا دویم پر نفوس کلی پیتګل دی د ولسوالي کامدیش کنه کم ولسوالي کامدیش دا پر نفوس کلی دا پیتګل دی دلته امکان لري چې اوس د 14 کلو مشتمل رسمیات کې دی امکان لري شلو پورې 15 پورې کلو خلک دلته ژوند کوي دا دومره امکاناتو سره بې برخې دی بیخي اوس شکر الحمدلله اوس 2-3 کلونو دا کومکونه مؤسساتو سره نه راځي حکومت افغانستان نه راځي امارت اسلامي نه دلته د وړو داسې کومکونه شکر دلته یو خاص راځي اوس نور داسې دغه داسې اساسي کارونه چې هغه عامل منفعه کارونه یې که نه هغې باندې موږ اوسه پورې بې برخې یو موږ داسې د افغانستان اسلامي امارت څخه او نړیوالو مؤسسو څخه موږ غوښتنه کوو په ډېر عاجزانه په ډېر درناوي چې زموږ دغه مشکلات حل کړي زموږ ټولو نه مخکې زموږ کلینې او د پایه ضرورت لرو موږ بیا وروسته د سړکو جوړولو بیا داسې د کلینې او د مکتب ودانې او
نسبتا بااستعداده تکړه ځوان همچنان دلته دی چې ځکه د مشرانو سربیره باید ځوانانو سره هم خبرې اترې وشي چې ځوانانو څه نوښتونه کړي دي پخوا دلته څه رسم رواج و څه لوبې وي اوس حالات څنګه دي نو اوس فعلا معلم ما ډېر ښه ډېر ښه ویلی شي چې پخوا د یو ځوان په حیث پخوا دلته د ځوانانو کاروبار روزګار څه و بیا د لوبې څه وي د ځوانانو عموما کارونو باندې که راته وغږې اوس د ځوانان په څه حال دي اوس ځوانان په څه مصروفه دي اوس ځوانان بعضې خو شپنکي بعضې خپل کارونه کوي دلته نور وظیفې و دي دغه کې خو نشته هلکان ډېر هسې پاتې دي بې وظیفې دي 12 سند لري هر څه نه فارغ دي خو اوس دلته لوبې موږ اوس دلته والیبال لوبه کوو کرکټ لوبه کوو مخکې لوبې خو اوس ختم شوي دي مخکې خو پارچه لوبه وه د غشي ویشتونکې لوبه وه بوسکاشي وه هغه لوبې اوس ختم شوي دي اوس هلکان کرکټ کوي والیبال کوي فوټبال میدان هم نشته دا لوبې دي نو ویلی شي چې د ځوانانو هغه خپل کوم رسم رواج خپل لوبې د حد ختمېدلو لامل څه ده یا کمرنګه کېدلو لامل څه ده عامل دا د دومره دلته خلک دومره دې لوبو سره دغه نه دي مخکینی خلک به خو به لوبې کولې که نه هر څه خپل لوبې کولې اوس دومره دغه صرف کرکټ او والیبال او دا دغه کول دلته میدانونه هم نشته میدانونه چې وی خو هر څه کول صرف ژمي کې لوبې کوي اوړي کې ختمېږي ځکه ژمي زراعتي ځمکو کې ژمي زراعتي ځمکې نه یې کرلې که نه همدې وجه لوبې کوي اوړي کې ټول کرلې بیا زراعتي ځمکې پاتې نه وي ډېره مننه د یو ځوان په حیث مرکزي دولت نړیوالو انجوګانو محلي دولت څخه څه تقاضاوې لري چې دغه د ځوانانو دپاره څه کاري فرصتونه برابر شي څه شی باید مهیا شي تقاضا دا لرو زموږ ځوانانو دپاره میدانونه جوړ کړي د لوبو میدان د مکتب دغه برابر کړي نړیواله دا غوښتنه ده زموږ دلته اوس مخکې هم دغه وویل زموږ کاکا که نه ماشومان خو ښه دغه لري